اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. چې د ماشوم بچي ټوټې ټوټې ارمان راټول کم او کنه زه د خپل ریخي ګریوان راټول کم. د غریبۍ پیغورې دومره په غرور راکړی نور می توبه ده د جانانو د خپل ځان راټول کم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د فیسبوک پاڼې د ورون سحر په تمه خوږو مینوالو او زما د یوټیوب چینل خان اکبر علي خان ګرانو قدرمنو او درنو پښتنو او مسافرونو ته ډېر سلامونه او نیکې هیلې. هیله لرم چې ښاد آباد خوشحاله او په روغ صحت به یو نظم در سره شریکوم چې د نظم عنوان دی هی ارمان. بیګا مې سا بنده شوه ما وې جوړې مرمه چرته سا مې خطی په والله د زنکدن سخته وه له ډېرې سختې زه له ځایه خوځېدلی نه شوم چغې مې ووهلې ما له چا اوبه رانه کړې په چغو مې جړل ښه په ځان پوهېدم د ډېرې سختې نه مې ځان ته کلمه شروع کړه ځان ته یو فکر یوړم سوي اسویلي مې وکړل شونډو مې تور پاړونه ونیول د غم د لاسه ما پس اسمان ته کتل دا حسرت مې زړه له راغی چې لویه خدایه لا مې نه وژنې د سا خاونده. کلونه تیر شو چې مې مور بابا لیدلی نه دي کلونه تیر شو د جانان خندا مې ونه لیده کلونه تیر شو چې ما بیا د خویندو وروڼو سره په یو تالي باندې روژه چرته کې ماته نه کړه کلونه تیر شو چې ما بیا خپلو یارانو سره په مازیګر هغه د پولو ناسته نه ده کړې. بس دومره ژوند راکړې چې بیا زه خپل وطن ته لاړ شم. بس دومره ژوند غواړم ای ربه د سا خاونده بس دومره ژوند راکړې چې بیا یو ځل جانان وینم بس دومره ژوند راکړې بس دومره یو ارمان لرمه چې زه راتلم مسافرۍ له نو ماشوم بچی مې لا په خړپوس و قدم یې لا اغستی نه و ربه دا یو ارمان مې هر وخت زړه کې داسې ګرځي لکه ماشوم چې ګرځېدل زده کړي او منډې وهي. سخته مې نوره ډېرېده د ارمانونو سره چغې مې ووهلې راشئ خلکه سا مې خیږي خو هر سړی دلته په خپل غم کې اخته و داسې زما د حال په داسې حال کې چا تپوس ونه کړو. بیا مې خپل ځان ته کلمه شروع کړه او ومې خندل ما وی دنیا خو مې تباه وه خو ایمان مې خپل شو یا مې پوره نه وه او یا مې خدای دعا قبول کړه اوږدې سلګۍ راغلې او بیا مې لږه ساه واغسته د زنکدن سخته وه تېره شوه خو هېره نه شوه زما په زړه کې یو غوغا جوړه شوه شور شو پکې په ستړي ژوند کې د ارمان بلا قیسې پټې دي د غریبۍ ښامار مې هر ارمان لټک ورکړی نه څوک خوشحاله شو نه چاته زما ښه ښکاره شو بس هر سړی رانه ګیله کوي چې تا څه کړي په توده تبه کې زه یو ساعت له ناست نه یم په توده
ته به کې زه یو ساعت له ناست نه یم، نه مې په درد کې د خپل کار نه چېرته ډډه کړې. په ما که هر څومره تکلیف وي زه طبیب له نه ځم. په ما که هر څومره تکلیف وي زه طبیب له نه ځم، ځکه چې فکر مې د مور او کور په زړه کې پروت. په ما که هر څومره تکلیف وي زه طبیب له نه ځم، ځکه چې فکر مې د مور او کور په زړه کې پروت دی. چېرته اختر کې ځان له ما نوې جامې ونه کړې، چېرته اختر کې ځان له ما نوې جامې ونه کړې، نه مې پیزار په خپله خوښه چېرته واغېستلو. خفه په دې شمه چې بیا هم د هر چا ګیله ده، تا مونږ له څه کړي دي، مونږ ستا نه څه ولیدل. خفه په دې شمه چې بیا هم د هر چا ګیله ده، تا مونږ له څه کړي دي، مونږ ستا نه څه لیدلي. ځکه چې دغه سخته تېره شوه نو ډېر خفه شو، ځکه چې دغه سخته تېره شوه نو ډېر خفه شوم. چې په ژوندون باندې دمه نه شوم نو مرګ مې ښه و. مسافري دې شي مې راته، دا غریبي دې شي مې راته، دا سیالي دې شي مې راته. اکبره زه یې د جانانه جدا کړم، اکبره زه یې د جانانه جدا کړم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.